جاوید امرخیل د مشهور سندرغاړې نغمې زوم کیږي. نن درته ډیر مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښاپرې نغمې چې په نغمه مشهوره ده د افغانستان مشهوره سندرغاړې ده. نغمه 2 لوڼې او 2 زامن لري چې د لورګانو نومونه لیما او مدینه دي او د زامن نومونه انور او خیبر. له دې وړاندې نغمې خپله یوه لور مشهور سندرغاړي شفیق مرید ته واده کړې وه. اوس ویل کېږي چې خپله دوهمه لور یو بل مشهور سندرغاړي جاوید امرخیل ته ورکوي. نغمه د لومړي ځل لپاره له استاد منګل سره واده کړی و چې وروسته یې له هغه څخه طلاق واخیستل او اوس د یو پخواني جهادي مشر له زوی سره یې واده کړی دی. جاوید امرخیل هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې ډیر زیات شهرت موندلی او ډیری یې وطني سندرې هم ویلي چې د خلکو په منځ کې یې ځانګړی ځای پیدا کړی دی. نغمې تازه جاوید امرخیل ته وړاندیز کړی ترڅو د نغمې له دوهمې لور سره واده وکړي، خو جاوید امرخیل تر اوسه پورې په دې تړاو مثبت یا منفي ځواب نه دی ورکړی.